بدلته یو بل مسله ده چې آیا د ښځې او د سړي د سجدې په منځ کې فرق شته او که نشته دی. بعضې خلک وایي کله چې ښځه سجده کوي نو هغه به ټیټه سجده کوي او سړی چې کله سجده کوي هغه به جګه سجده کوي. دا فرق چېرته زمونږ په دین کې نشته دی. اکثر خلکو دا د ځان نه ویلی دی. یو حدیث اورئ، حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې النساء شقائق الرجال، وای دا ښځې چې دي دا د سړو هم مثلي دي. امام خطبي رحمه الله د حدیث معنی کوي، وای څنګه هم مثلي دي؟ وای په دې معنی باندې په قرآن او په حدیث کې چې کوم حکم د سړي دپاره دی همدغه حکم بعینه د ښځې دپاره دی، خو که چېرته استثنا نه وراغلی نو هماغه حکم دی. څنګه سجده چې سړی کوي دقسې سجده به ښځه کوي. او بل حدیث د بخاري کې راغلی دی، ام درده رضی الله عنها باره کې راغلی دی چې كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهتنا. وای ام درده رضی الله عنها با داسې مونځ کوي، په مونځ کې به داسې کېناستله لکه څنګه چې سړی کېني. او حالا کې دا ام درده په مونږ کې یوه فقیهه زنانه وه، پوهه زنانه وه، او دی به داسې مونځ کوي لکه سړی چې مونځ کوي. دی به زر دا حدیث ووایي. وای حدیث کې راغلی په روایت د ابو سعید خدري رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم یأمر النساء ان ينخفض في سجودها. وای نبی صلی الله علیه وسلم دا امر کوي د زنانو ته چې تاسو پړیخه سجده وکړئ، ټیټه سجده وکړئ. دې روایت باره کې امام بیهقي رحمه الله څه وایي؟ بیهقي رحمه الله وایي منکر مما لا اصل له. وای دا حدیث منکر دی، بیخي اصل نه لري دا حدیثه. او بل حدیث دی پیش کوي په روایت د عبدالله بن عمر چې عائشې رضی الله عنها ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې ای عائشې کله چې سجده کې نو فلزقي بطنك بفخذك. وای کله چې سجده کې نو دا خپل خېټه د دې ورون سره ولګوا او پړیخه سجده وکړه. دې روایت کې یو راوی دی ابو مطیع په نامه باندې امام بخاری رحمه الله وای دا ابو مطیع چې دا ضعیف دی، کمزور راوی دی. ابن معین وای دا راوی کذاب دروغجن دی. علی ابن مدنی وای دا راوی چې یکذب جهارا دا ښکاره دروغجن دی او ښکاره دروغ وای او دا روایت هم کمزور دی. نو د دین هم دا نه ثابتېږي. نو خبره دا شوله چې د زنانه او د سړي د سجدې په منځ کې فرق نشته دی. لکه څنګه چې سړی سجده کوي باید همدغه رنګې ښځه هم سجده وکړي. به اقسام د سجدو، سجده په یو څو قسمه ده. یو سجده د مونځ ده، علما وایي سجده د مونځ فرض ده. دویمه سجده د سهو ده چې په مونځ کې خطا شوي، علما وایي دا واجبه ده. دریمه سجده د تلاوت ده. نو بعضې علما وایي سجده د تلاوت فرض ده او بعضې علما وایي چې دا سنت ده. او څلورمه سجده د شکر ده او پنځمه سجده د مصیبت ده. دا اقسام د سجدې شو.